حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې د روژې میاشت راس د اسمان څخه فرښتې راشواسي دا ټوله ورځ دا نارې وایي یا باغي الخیر اقبل و یا باغي الشر اقصر. ای ټول کال شر غوښتونکې په ګناهو ته دې مخه کړې یو ټول کال په ګناه اخته وې اقصر بس کوه له روژه سره ځان منع کړه پرېږده نور بنډارونه پرېږده نور د الله په قهر په غضب باندې ځان مخته کړه اقصر بس که و یا باغي الخیر اقبل. ای د خیر غوښتونکې چې ټول کال به دې د هغه مطالبه وه تهجد دې هم کول اشراک دې هم کول اوابین دې هم کول چې الله ځان ته راوړ الله وایي اوس خیر رالی اقبل رامخته شه دغه دې خیر روژه راله د خیر ځای رالی اوس ته کولی شي چې خیر لاسته راوړي ډېر په لږ څه باندې ډېر څه لاسته راوړي. ما تېره جمعه درته وویل مال کله کله به دا بازارو کې د یو چا سیزن وي په دا روژه کې هم د ډېر خلکو سیزن وي څوک جلبۍ پخوي څوک تیش کوي څوک خرماوې راوړي کوشش یې دا وي چې دا وبس په اختر کې بیا د دکاندارانو سیزن وي د چپلکو والا او د خیاطانو د دې سیزن وي هر یو دا کوشش کوي. تاسو وګورئ د اختر په شپه کې خیاطان در سهاره پورې ناست ولې دا دنیا ده ملعونه دنیا ده د دې د ګټلو دپاره تا ټوله شپه رونه کړه ولې رونه دا لږ یوه شپه باندې ډېر پیسې لاسته راځي سیزن دی که سیزن دی په یوه میاشت کې د یوه کال خرچه لاسته راځي د دې سیزن لپاره ته یقین او اعتماد یې چې الله ما ته پیسې راکوي ځکه دنیا د وینې په سترګو باندې دنیا باندې مین دی لیکن د آخرت سیزن میاشت هم دغه روژه ده د آخرت دپاره تا کومه تیاري کړې ده تا یا یوه ورځ شپه ړونه کړه سهاره پورې هلته خو په جلبۍ پخولو باندې هلته په پیکینګ باندې هلته په تیلۍ ډکولو باندې هلته په بخۍ وهلو باندې ټوله شپه رونه کې د الله دپاره که وتعالی دپاره نه د پیسو ګټلو دپاره دې ټوله شپه رونه کړل یوه ورځ تا په دې سیزن کې شپه رونه کړې د خدای د عبادت دپاره د الله د ستاینې دپاره د الله د راضي کولو دپاره د جنت ګټلو دپاره تا یوه شپه رونه کړه. زموږ سره به الله حساب وکړي د پیسو سره زموږ محبت ډېر زیات سوی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي حب الدنیا رأس کل خطیئه د دنیا محبت د ټولو ګناهونو جړ دی او خلک نن د دنیا په محبت باندې اخته سوي دي آخرت یې ځکه روژه کې هم دی کاروبار د کاروبارانو وګوره ټول په روژه کې حسابونه کوي ټول شپه په حسابه باندې تېره او د خدای بنده ټول کال یې ګټلې ټول کال یې دغه ته ورکړی دي منځونه دې هم پې بې جماعته کړله وسیله رحمي دې هم پر پرېښې وه قرابت دې هم پر پرېښې وه فاتحه او جنازه دې هم پر پرېښې وه شادي دې هم پر پرېښې وه دا یوه مبارکه روژه راله چې هغه ستا دپاره ستا د ارتفاع ستا د درجاتو د لوړېدو یو سبب دی هغه دې هم پر دې باندې ورکړه